السلام علیکم ګرانو کتونکو. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی کندهار کې وژل شوی. د کندهار چارواکي وایي ناپېژاندو وسلوالو کندهار ښار کې ولسي جرګې کې د ارزګان د خلکو استازی او د همدې جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی په ډزو وژلی دی. پر نوموړي دغه برید نن شنبه مارچ 23 له غرمې وروسته د شاوخوا 3 بجې وروسته له هغې شوی چې نوموړی د دوستان له کوره روانېده. که څه هم وسلوالو طالبان وایي په دغه برید کې لاس نه لري، خو 3 کاله وړاندې همدې ډلې په یو برید کې د نوموړي یو زوی او څو نور کسان وژلي وو. پر ښاغلي بارکزي برید د کندهار ښار د 6 امنیتي حوزې اړوند ښارینو سیمه کې شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ښاغلي بارکزي وژل کېدو په تړاو یوه اعلامیه کې خواشیني څرګنده کړې. د کندهار پولیسو مشر تادین خان وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې بریدګر 2 کسان وو او پر ښاغلي بارکزي هغه مهال برید وکړ چې نوموړی ټلیفون کې خبرې کولې. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبي وایي د عبیدالله بارکزي او د کندهار د نورو مشرانو وژل تصادفي نه دي، بلکې نوموړی دا په کور دننه او د بهرنیو کړیو پلان شوي فعالیتونه بولي. ښاغلی ایوبي پر حکومت نیوکه وکړه چې په وینا یې تیرو 5 کالونو کې د کندهار او شاوخوا ولایتونو مخور مشران یو په بل پسې وژل شوي، خو حکومت دې برخه کې له ولس سره د دغه ډول وژنو او په اړه یې د پلټنو هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. د ارزګان امنیه قومندان مطیع الله خان، حشمت خان کرزی، عبدالجبار قهرمان، جنرال عبدالرازق او عبیدالله بارکزی هغه څیرې دي چې په تیرو 5 کلونو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویلي د عبیدالله بارکزي په وژنه کې لاس نه لري، خو 3 کاله وړاندې په کابل کې د همدې ډلې 3 بریدګر په ولسي جرګه کې د لمن د خلکو استازي د استاد میرولي پر کور د برید پر مهال له 5 نورو کسانو سره د ښاغلي عبیدالله بارکزي زوی حفیظ الله بارکزی هم وژلی و. عبیدالله بارکزی 18 کاله عمر درلود او د ارزګان د چوري ولسوالۍ اوسیدونکی و. عبیدالله بارکزی 2 دورې په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو استازیتوب او د دغه جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر هم و. نوموړی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او مخکښ غړی و او په 1961 کال کې له دغه حزب سره فعالیت پیل کړی. ښاغلی بارکزی د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته د بېلابېلو نظامي دندو ترڅنګ د ارزګان د چوري او خاص ارزګان ولسوالیو د ولسوال په توګه هم دندې درلودې. عبیدالله بارکزی لومړنۍ زده کړې ارزګان او وروسته یې د کابل باختر پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو برخه کې زده کړې کړې وې. نوموړی له 1915 نه تر 1989 کال پورې د ارزګان د قومونو او سرحدونو د مشر په توګه هم پاتې شوی. له ویډیو له کتلو څخه منندوی یو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.